د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر په اړه مهم خبر وړاندې کیږي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ د کورنیو چارو وزیر له شاوخوا 3 میاشتني ځنډ وروسته نن په کورنیو چارو وزارت کې راڅرګند شوی. یاد وزیر د نوموړې واکمنۍ د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه په غونډه کې ویلي، موږ او تاسو د ولس د چوپړیالانو په توګه د خپلو وګړو د چوپړ لپاره ټاکل شوي یو. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خپرې شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې نن د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د سراج الدین حقاني په مشرۍ د دغې واکمنۍ د یاد وزارت د مشرتابه غونډه ترسره شوې. دا متحده عربي اماراتو ته د ښاغلي حقاني له یون څخه وروسته لومړی ځل دی چې هغه د کورنیو چارو وزارت په یوه غونډه کې راڅرګندیږي او انځورونه یې خپریږي. د اسلامي امارت د واکمنۍ د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ډیره شوې چې د کورنیو چارو وزیر د دغې واکمنۍ د کورنیو چارو وزارت مرستیالانو او مشرانو ته په وینا کې ویلي، د کورنیو چارو وزارت پولیس او ټول کارمنان باید د ولس هوساینه او هغوی د امنیت ساتنه د خپل مسؤلیت لومړیتوب وګڼي. هغوی باید ډیر کوښښ وکړي چې له ولس سره په ښه تعامل او له هغوی سره په همغږۍ خپل مکلفیت په ښه ډول سرته ورسوي. په ورته وخت کې د نوموړې واکمنۍ یو شمېر پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د سراج الدین حقاني ځینې ویډیوګانې خپرې کړي چې لیدل کیږي ښاغلی حقاني د کورنیو چارو په وزارت کې د نوموړي وزیر له اوږد غیبت سره هممهاله داسې راپورونه ورکول کېدل چې نوموړی د یادې واکمنۍ د مشر پر ځینو پرېکړو ناخوښ دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.